دلته مې د کنسلګرۍ نه مې ډېر خفه یو ډېر ونه تهدید یو مې ته هېڅ کومک نشته مې ته هېڅ نه دي کړی نه مې ته د ګناه کار تر کړی ده نه مې ته مړی روکوي نه مې ته د شپې مړی روکوي مې ته د شپې مړی خراب انسر دوی وخت ده چې دغه مې ته دا کومه کې مې ته د غبې مړی نه روکوي د ګناه کار تر کړی کنسلګرۍ ته ورشو کنسلګرۍ نه بیرته راشو اته وایي چې مثال تاسو خپل مشاور ته خپل امریکایي ته زنګ وایي مې ته دا پته نه لګي چې مې مشاور مې امریکایي کې مې ده کوم خلک چې له افغانستان وړي دوبۍ په کمپونی کې اچول هغوی نن مظاهرې کوي چې د خدای روی کوي که نور څه نسي کولی بیرته خو افغانستان ته ولېږئ یعنې هغه چا چې د امریکا لمنې نیولې وله دې وروسته باید امریکا ته امید ونه کړي 20 کاله یې وجنګولې د افغانانو ناموسونه یې پرې وداړل بیا په تیارو په لکه یې پسې سریح کړل له هوا نه یې کاته خطا کړل ویې وړل په قطر او دوبۍ او دې کمپونو کې هلته یې اوس پې باندې حتی اوبه ورباندې کړي یا خو امریکا ډېره غریبه شوې ده موږ خبر نه یو راځئ چې امریکا سره چنده وکړو دوی د موږ یتیمانو سره نه کوي موږ بیا له امریکانو سره وکړو خو دومره خو دې ووایي چې مجبوره یم یعنې چې په دوی خپلو ګوډاګیانو ته غلامانو ته په قطر کې اوبه نسي رسولی نو ډوډۍ به څه ورسره یا د هغه د دوی د غلامانو ادرسونه موږ ته راکړي په دوبۍ په قطر کې دې ته چې هلته ورسره چنده وکړو چې په ډوډۍ خو ماړه نو هغه خلکو ته وایم چې د خدای نه وویرېږئ نور د امریکا لمن پرېږدئ امریکا یو نازوانه یو بې غیرته یو دوس هېواد ده یعنې یو څوک چې خپل ناموس د پیسو دپاره سپلای کړي دا ټرمپ نړیوال مردګه و ده له مردګو خانې نه سرمایه پیدا کړې نو د دغسې مردګوانو همجنسبازانو سره مه درېږئ لام له هغوی نه امید مه کوئ لام هغوی ته مه وایئ په افغانستان یو داسې هېواد دی انشاءالله چې له لوږې به نه سره مرو او چا چې موږ سره ډغره وهلې د هغه ټیوټیواک تللی ده نو امریکان به څملیږي د موږ اقتصاد به پیاوړی کېږي خو دغه د خپلو غلامانو غم دې وخوري په د دوبیو په اماراتو کې د افغانستان کې هم هلته دې هم نه کوي دغلته دې وکړي او څه دې وکړي څه یې په امریکا کې په بیسونو په کمپونو کې اچولي څه یې په اروپا کې اچولي څه یې په دوبیو په نو دا امریکا نه په ډېره نیستمنه شوې ده بایډن د راسي د سټیج په شار د یو ټیوټیواک خو چې موږ 15 میلیارډ ډالر نور هم ورکړو که په اروپا کې که امریکا کې په داخل د فرانسه کې زموږ په داخل د افغانستان کې د افغانانو دونه غږ په نړیوال اورېدلی شي یا نشي اورېدلی ولې په دې نړیواله سطح باندې چې افغانان په کومو هېوادونو کې اوسېږي دغه افغانان دي نن په افغانستان غیرت وکړي په اسلام دې غیرت وکړي په افغانستان کې په هغه مورګانو په هغه خویندو په هغه سپین ږیرو پلارانو دې غیرت وکړي په هغه ځوانانو په هغه ماشومانو دې غیرت وکړي د افغانستان په دې بد وضعیت دې غیرت وکړي او والله د امریکا دا فیصله دې چیلنج کړي باور وکړئ بریال صاحب دلته ګورئ دلته دغه افغانان ښه پوهېږي په دې باندې چې کله په لویه سطح باندې د یوې موضوع مخالفت وشي دا بیا داسې ټوکې نه دي چې هغه موضوع ته د حل لاره پیدا نه شي زه که افغانان رښتیا هم په لوړه سطح باندې په اروپا کې په امریکا کې څومره تعداد چې د دوی دی هغه څومره هغه ځای یو تعداد خو چې بیخي مخالف دی هغه چې نه کوي ولې دا څومره افغانان چې په اروپا او امریکا کې اوسېږي که په رښتیا په لږ په ایمان او په افغانیت غیرت کې دوی راشي او د دې موضوع چیلنج کړي زه د په اطمینان در سره درته وایم په باور درته وایم چې دا خلک به بایډن او ورسره د هغې اډمنسټریشن چې دی دا به د خپلې فیصلې نه په شا کېږي ولې نشو بدلولی راځئ سبا یو پټیشنل په ویب سایټ کې واچوو موږ امضاګانې وکړو راځئ په لکاو افغانان په اروپا کې اوسېږي په امریکا کې اوسېږي راځئ امضاګانې وکړو یونایټډ نیشن ته دلته موږ سره دفترونه دي په دې بروکسل کې د اروپایي اتحادیه ده دې ته ورکړو تر څو پورې تاسو ګورئ 20 کاله افغانستان د افغانان تر میلیون زیات افغانان دغه جګړې موږ نه واخیسته تر میلیون زیات ژوند دې واخیستو دغه جګړې دې موږ نه دغه کرغېړنې جګړې دغه په موږ تپل شوې جګړې د موږ ژوند دې واخیستو موږ ته څوک تاوان نه راکوي ولې دومره ظالم دومره جابر دومره د ظلم نه ډک خلک چې د هغه بلکې د موږ نه تاوان غواړي ویم وژلو موږ او تاوان هم د موږ نه غواړي دا په حقوقي لحاظ په انساني لحاظ په حتی د دوی د مذهبونو په لحاظ باندې راځئ د همدوی مذهبونه به ورسره موږ وڅېړو چې د همدوی په مذهبونو کې هم دا خلک ملامت دي د همدوی په حقوقو په همدغه دیموکراسۍ کې دوی ملامت دي په همدغه ټکنوکراتۍ کې په همدغه چې دا کوم مذهب دوی غواړي په همغې کې موږ ورسره دا ګز دا میدان موږ یې څېړو دوی موږ ته ملامت دي 100% بلکې که چېرته بیا دوی د ملامتۍ په سر باندې دوی موږ خپل هغه اسټس او دغه شتمني نه راکوي نو نړیوالو ته به معلومات وشي چې په خپله امریکا او د هغوی طالبڅټي دا غواړي چې په نړۍ باندې یو رښتونی ظالمانه حکمراني وکړي بیا هم زه د دغه سپیس نه همدا یوه دوه خبرې زه غواړم وکړم یو دا چې د ځوانانو افغانانو دلته تاسو چې کوم غوږ نیولی دی موږ ته د سوشل میډیا نه استفاده وکړئ ټویټونه ریټویټ کوئ هیشټیګ وچلوئ او په ټوله نړۍ کې راوځئ ګورئ دا د موږ هغه افغاني غرور نن په افغانستان کې تباهي ده په والله چې تباهي ده ته چې په اروپا او په امریکا کې اوسېږي ته څنګه خوشحاله چې د تا یو ورور یو پلار مور خویندې هلته
په درد او په غم په غربت کې شپې سبا کې هغوی د پر استعمال د ګولۍ وسه نه لري. ای افغانانو ښه پوهېږئ که نه والله د پر استعمال د ګولۍ وسه نه لري. باور وکړئ په دې سخت ژمي کې د څپلکو د اخیستو وسه نه لري. باور په خدای وکړئ یوه مور د خپل ګرمښت د کوټې د ګرمولو په خاطر باندې تیل خو غټه خبر ده لرګي نه لري چې هغه خپله کوټه په ګرمه کې. شیرزاد صاحب محترم یو وړه غوندې ویډیو چې 2 دقیقې شاوخوا په انګلیسي باندې دا برابر که ښه واضح کوم همدا اوس اول امریکایانو ته دا ووایه چې که موږ افغانان د تاسو قاتلان یو ثبوت راوړئ بالکل موږ نه دا خونبها واخلئ. که قاتلان نه یو تاسو قاتلان یاستئ زموږ د ملت خودمها راکړئ چې دلته مو 20 کاله وژلي موږ به ټول د دغه خبیثانو اکاونټونو ته دا همدغه د تا ویډیو ورلیږو چې خبیثه دغه سړي ته جواب ورکړئ. زه جوړوم درد بیا انشاءالله موږ در سره بدرګه کوو. زه دا ویډیو همدغه اوس فقط چې د سپیس نه فارغ شوم زه دا ویډیو جوړوم. زه خپل ټویټر کې واچوم تاسو یې مغه کوئ. ګورئ دلته یوه خبره زه بله کومه جنرال صاحب افغانان دې ښه واوري. کله کله موږ باندې بدې ورځې راځي کله به دا بدې ورځې په موږ باندې راځي او بیا ډېرې سختې بدې ورځې په موږ باندې کله راځي. دا نه ده چې په موږ همیشه هم دا بدې ورځې همیشه به هم دا بدې ورځې دې بدې ورځو نه به موږ خدای وباسي موږ به دغه خپل انسانیت او د خپل هغه همت وباسي. خو افغانانو دا بد تاریخ ځان ته مه پرېږدئ. راځئ زه هم دا اوس ویډیو هم کوم او سبا ته د همدغلته د په بروکسل کې د بلجیم د حکومت نه د مظاهرې غوښتنه کوم. تاسو ما سره په دې مظاهره والله چې یو نفر ما سره نه شي زه به د اروپایي اتحادیې په مخ کې ولاړ یم او زه به د دوی نه د افغانانو د شتمنۍ پوښتنه کوم. ورته وایم ولې راځئ ما ته یو افغان وښیئ په دې پیښه کې که شریک هم که ماسټر مایند هم په پاکستان کې و که شریک به هم د پاکستان د ټلیفون نه ټلیفون شوی دی که هر څه شوي دي هغه به د پاکستان او د سعودي او د لبنان او د دغو خلکو مسایل دي. موږ خو مو 20 کاله ووژلو موږ خو مو 20 کاله پیدام په بیټاباد کې موږ ته خبر هم نه و. عجیبه خبر پیدا په بیټاباد کې موږ ته خبر هم نه و. بیا د هغې نه اخواته تاسو ګورئ د 20 کاله کې مو د ملت میلیاردونه روپۍ هم بې ځایه خلکو ته ورکړي. ومو وژل افغانان پیسې بل چا وخوړي. اخره کې دغه موږ اصلي شتمني باوبریال صاحب زه د یوې خبرې سره موافق نه یم. هغه دا دلته د امارت او د طالب دا ټول افغانان دي دا ټول په دې پیسو کې حق لري چې وایي چې دلته دې ورکړي هغه ته دې ورکړي. نه دا پیسې ملي پیسې دي دا د امارت د بچیم دي د هماغه بچي دي چې د افغانستان کې همدا اوس اوسېږي د ما نه د هغه تر ډېره حق کېږي. والله زه په اروپا کې اوسېږم هغه په افغانستان کې اوسېږي د هغه تر ډېره حق کېږي د هغه د بچي تر ډېره حق کېږي. تر ټولو په غربت کې پاتې شوی د دغه پیسو نه تر اوسه 1 روپۍ ګټه هم نه ده اخیستې د دې ټولو حق کېږي او د دې ټولو شتمني ده. نو حتما زه ویډیو هم جوړوم او له خیره سره داسې هم نه پاتې کېږي چې موږ به د خپلو حقوقو غوښتنه نشو کوی. دا د نړیوال هم واوري افغانان دې هم واوري او دلته په اروپا میشتې افغانان دې هم واوري او که بیا چا نه کول انشاءالله وبه ګورو. زه در سره مننه.